ولسخور صاحب راځئ ولسخور صاحب د دوی په کور کې یو وفات شوی وي دا ځای مې یاد چې مور یې وه که پلار وي خو خیر پلار به وي خو ته معلومون انشاءالله پلار به وي ما پلار به السلام علیکم سلام خدایم راوړی جوړ الله مراوله ازیک شنه سر شنه ازیک شنه مېلمنو ستړي مه سئ خیر یوسې تاسو هم ستړي مه سئ تاسو ښه یاست دین محمده دین محمده دین محمد چیر دی اوبه راړه دغه دی اجي صاحب د ترا مې وړل ګلاسونه د ډکړې دی ورسې جې کم راواخه جې ټول مخ اول د بابا فاتحه به وکړو بو د ګوره مړه دې د وای د بابا فاتحه به وکړو شم خبرې دعا وکړي ورسې اوبه راواخه امين على اوبه سره ورواچو ګور مېلمنو ته اوبه نه اوبه نشو مشمیر راوړګیده ملک صاحب مشمیر راوړګیده اوبه شاسې د خیر کې بالکل مشمیر راوړګیده خیر تاسو په لوکسه بیان کیسه خو معلومه ده چې ولسخور صاحب موږ بیا په دې علاقه باندې د وټونو لپاره ویلي دي چې د علاقې خدمت وکړي نو یو وار بیا تاسو موږ ته کلکه وژه راکواستئ ګرد علاقه به وژه راکواستئ ګرد ستاسې همسایګان یاست که کورنۍ یاستئ دا به ټول موږ ته وژه راکوئ ولسخور صاحب یې راولو بیا خیر په تاسو د الله راولي د مسلې خو مخکې ومال کولي اوس مو سرور د بې راغلی په دا واقع کې نو تاسو خپله خبره جاري وساتئ دی به تاسو خپل جواب ده نو ولسخور صاحب خدای ته معلوم دی د ده خدمتونه خو له چا پټ نه دي د ډېر خدمتونه کړي دي علاقې په باره کې به تاسو ته معلوم دی د تعلیم ایجوکیشن په باره کې او د صحت په باره کې نو زه ګښه په تعارف بد یستم چې درته کوم هغه د خپل کارونه چې دي هغه یې خپله خبرې کوي خدای مراوله خو موږ خپل خدمت هغه به درسره کوو خو تاسې اوبه وڅښاستئ دغه مسله به خدای خیر اول به دغه کول اول به کول کوو اوبه به دغه نه شو دوی ماته صفت کړی د دوی ډېر وټونه دي خواب وټو د فاتحه د وټو په فاتحه کې مسافرات شو یا زموږ ولسخور صاحب تاسو ته معلوم دی چې د هر چا پر ادرا حاضر د هر چا پر جنازه پر شاو ګنده حاضرېږي ډېر خدمتګار سړی دی او ګرد علاقه ته معلوم دی ورځ خو ناحسابه ده چې کله سړی حاضر نه وي څه وخت دی حاضر نه وي نو ځکه به د فاتحه باندې خبر نه وو نو چې رالی څنګه رالی ما ورته وویل ما د فاتحې له به هم وسو الیکشن لپاره خدای به خیر کې حاجي صاحب ته خبره ورته وکړه معذرت غواړو تر وارث کم ده ته موږ وټونه ورکړي وو زه به د علاقې دپاره کار وکړم لیکن د لاړې اسمبلۍ ته شپږ میاشتې خو موږ دی پیدا کولی حاجي صاحب یوه خبره کوم زه په دې دنیا هم شادي ادا کوم هغه دنیا بیا هم ادا کړم چې ولسخور صاحب ما ډېرې شپې لیدلې دي دوی له خوبه ناست وي خلک دوی وي دوی ناست وي زه ورته وایم خیر ولسخور صاحب دا چې ځکه یې ناست وي دوی زما په دا علاقه په دا قوم باندې خوا بده ده چې د دغو کارونو سره پساو دي زما هم کله کله وس نه وي نو د ده خوب نه وي د شپې دی یقینا د قوم ډېر خدمتګاره دی ستاسې کلي هم پر ځای دي شاید څه کوتاهیان به له ده څه وي لالا موږ وټ کله دې ته ورکول کېدی موږ حلقه بدله نه سو لالا موږ وټ دې ته نه سو ورکوی نو چې زموږ وټ دوی ته نشي ورکول کېدلی بیا هم دا خلک دوی تر ډېره ولې کښېنولي ول دوی خلکو خو له ځان نه تندې مړ کړي ورسه هلکه چای راواخله مېلمنو له چای وراړه یا چای هم نه کوو مننه مهرباني زو چای نه کوو یا چای کوو یا چای نه کوو مهرباني
چې اجازه راکړي ښه خبره به وي. او موږ ته اجازه راکړي به ځو ناوخته هلکه ورشه دا مېلمنو ته چوټي ورسمې که ته هم ښه خبرې هغه په چوټو کې نه دي راغلي هغه په ګوټو کې راغلي دي ګوټونو خو هم سمېده غواړي. نسخوره سوتاز دا دروازه هم د باندې لخوا در سره بنده کړئ. هغه نسخور نه دی هغه ولسخور دی نوم یې ولسخور وي.